بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين. اما بعد، یورور محترم دا تپوس کړی دی چې کله چا کره مړی وشي نو د هغه مړي کور والا سره د تعزیت شرعي طریقه څه ده؟ کله چې چا کره مړی وشي نو د مړي وارثانو ته تعزیت کول دا یو سنت عمل دی او د هغې شرعي طریقه دا ده چې کله د مړي وارثان ویني چې هغوی په دغه مړي پسې ډېر زیات خفه دي، درد او خفګان ورته رسېدلی دی، نو هغوی ته به په عربۍ ژبه کې یا پښتو ژبه کې یا بله ژبه کې د تسلی کلمات ووایي. لکه پښتو کې به ورته داسې ووایي چې موږ ټول د الله رب العالمین بندګان یو، الله رب العالمین پیدا کړي یو او هغه الله رب العالمین به مونږ وفات کوي، خو مونږ به په دې باندې صبر کوو او د آخرت ثواب به یې ګڼو او الله تعالی دې ستاسو د دې مړي برکات او خیرونه په تاسو کې واچوي او الله رب العالمین دې تاسو د هر قسم فتنو او شرونو نه محفوظ او بچ وساتي. او که چرته یو سړی په عربۍ کې داسې الفاظ ووایي نو دا خو ډېره بهتره ده. ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. کله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم لور زینب رضی الله تعالی عنها بچی وفات شو، رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته دا کلمات ښودلي وو چې دا ووایه. بخاری و مسلم شریف روایت دی. بیا د تعزیتو په دې دعا کې لاس پورته کول په هیڅ قسم صحیح دلیل سره دا ثابت نه دی. دا د عوامو یوه طریقه ده او اکثر علما هم د دې شکار شوي دي. مفتی رشید احمد لدیانوی دیوبندی لیکلی دی په احسن الفتاوا جلد 4 صفحہ 245 کی، تعزیت کی دعا میں ہاتھ اٹھانا بدعت ہے. وی د تعزیت په دعا کې لاسونه پورته کول وی دا یو بدعت عمل دی. دغه رنګ د دیوبندی مدرسې خیر المدارس ملتان نم دا فتوہ جاری شوی ده. تعزیت مسنونہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا ثابت نہیں ہے. وہ په تعزیت مسنونہ کی د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او د صحابہ کرامنا لاس اوچتول په دعا کی وی دا ثابت نه دی. دغه رنګ د دارالعلوم دیوبند مفتی هم دا فتوہ ورکړې ده. تعزیت کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ کیف متفق انفرادی طور پر میت کے گھر جائے اور گھر والوں کو صبر کی تلقین کرے اور تسلی کے کچھ کلمات کہہ دے. ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا ثابت نہیں ہے. دیم وی چې د تعزیت مسنونه طریقه دا ده چې په انفرادي طور باندې به سړی د مړي هغه کور ته ورشي، هغوی له به د صبر تلقین ورکي، د تسلی کلمات به ورته ووایي، خو په دې دعا کې لاس پورته کول وی دا ثابت نه دي. دغه رنګ د دارالعلوم کراچۍ چې د دیوبند مدرسه ده هغې نه هم دا فتوہ جاری ده. مروج طریقہ کے مطابق تعزیت کے لیے ہاتھ اٹھا کر فاتحہ پڑھنا اور دعا کرنا شرعاً ثابت نہیں ہے، اس لیے تعزیت کے لیے رسمی طور پر ہاتھ اٹھانا درست نہیں ہے. وی کومه چې دا مروجه طریقه ده چې خلکو په تعزیت کې لاسونه پورته کوي وی دا شرعاً ثابت نه ده او تعزیت دپاره د رسم په طور باندې په دعا کې لاسونه پورته کول وی دا صحیح نه دي. دا رجل رشید یو کتاب دی، صفحه 171 نواله تر صفحه 173 پورې هغه دا عبارتونه د دیوبند علماو را نقل کړي دي. نو ډیره د افسوس خبره ده چې کوم خلک پخپله هم
په تعزیت کې د لاس پورته کولو ته او په مروجه طریقه باندې اجتماعي طور دعا کولو ته بدعت هم وای او بیا هم تعزیت د پاره په جمع سره دعاګانې کوي او لاسونه پکې پورته کوي. نو الله سبحانه و تعالی دی مونږ ټولو ته د قرآن